السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ډیرو درنو قدرمنو هیوادوالو ستړي مشئ، په خیر راغلی. دا د منګه اتم نهم لوست ته ورسېدلو. بسم الله الرحمن الرحیم. الدرس التاسع، نهم لوست. البیت، کور. په کور کې کم غړي، نن په دې باندې خبرې کوو چې په کور کې کم غړي دي او په عربي کې ورته څه ویل کیږي. کورنۍ ته الاسرة اسره وی او یا هم عائلة عائله وی. په کورنۍ کې سوګي جد نیکه، جدة نیا، اب پلار، ام مور، ابن زوی، ابنة لور، حدیقة باغچه، شجرة ونه، وردة گل، حجرة حجره، وسادة بالغ، بطانیة کمپله، ثیاب جامې، شماعة جانپاک، سوریه لمپې، مصباح گروپ، سجاد فرش، ابرة ستن، خیط تار، مقص بیاتی، فراشة الاسنان د غاښونو برس، مرآة آینه،